بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د سفر المظفر 19 نیټه ده چې د 1402 د وژې د 14 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبرې ټولګې ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په هرات کې د پوستي کود ملي پروژې پرانستل کېدل د دې چارې موخه دقت او چټکتیا بلل شوې ده. د ترکمنستان څخه د برېښنا راغځېدلې مزي تقویه کېدل 110 میګاواټه په 260 بدل شوې ده. او د لرې پرتو سیمو د 1540 ښوونکو د خالي بستونو ډکېدل دغه چارې د آزاد سیالۍ د لارې ترسره کیږي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې د پوستي کود ملي پروژه د افغان پوست دولتي شرکت د لوري پرانستل شوه. د مسؤلانو په وینا د دې تګلارې له مخې به مراسلات او نور شخصي کڅوړې په چټکتیا سره د خلکو په واک کې ورکول کیږي. د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار هم په دې غونډه کې د انټرنیټي خدماتو د کیفیت د لوړولو په موخه دغه چاره اغیزمنه وبلل. نور حال په راپورټ کې. په هرات کې د پوستي کود ملي پروژه پرانستل شوه. هغه برنامه چې ویل کېږي اوس مهال په 142 هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. اوس منګه تقریبا 192 هیوادونو سره لرو اړیکې لرو، هغه سره رابطه لرو، هغه سره منګه په رابطه کې استو او تقریبا 15 هیوادونو نه منګه هغه ورودی پوستې لرو، دا رنګه صدری پوستې منګه 15 هیوادونو ته لرو. فعلا ما وقتی که یک بسته شخصی از خارج از داخل برای شخص میرسه ما یک آدرس مشخص دقیقا نمیتونیم که او ببریم برای از او تحویل بدیم. وقتی که این سیستم ترتیب بشه، این پروژه تکمیل بشه، ما میتونیم که او به طور بسیار سریع به دروازه خانه از او ببریم تحویل بدیم. فعلا ما توسط تماس های تلفنی یا آدرس از او بالاخره از طریق نواحی یا از وکلای گذر پیدا میکنی که یک مشکلات هست بریم. د هرات مخابراتو ریاست هم د دې برنامې د پر لار اچولو هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې په دې تګلاره کې د پرمختللي پوستي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کیږي. محترمینو، الحمدلله ډیر د خوشحالۍ ځای دی واقعا چې موږ تاسو د هیواد په آبادی کې یو ګام مخته تللو. د دې ټولو سره سره د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په دې غونډه کې په خپلو خبرو کې په مخابراتي برخه کې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت پر لوړولو ټینګار وکړ. در مسائل تکنولوژی معلوماتی متاسفانه شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی ما به سویه کشورهای همسایه و منطقه نیست و آنطور خدمات که برای ملت ما بشود متاسفانه برای ملت عزتمند هرات نمیشه. شاید این مشکل در عموم افغانستان باشه. جناب والی صاحب حضور دارن، شاید بسیار از نقاط افغانستان ولایت‌های ما باشه که از نعمت تلفن و اینترنت محروم هستند. د یادونې وړ ده چې د پوستي کود خدمات یو شمیر عادات، حروف او نښې دي چې د مکانونو او ادرسونو د اختصار او د پوستي کڅوړو د دقیقه لیږد په اړه کارول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي د مالان تاریخي پله څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د هیواد د فرهنګ او هنر معین لارښوونه وکړه چې پر دغه پله د درندو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سي. هغه دا راز لارښوونه وکړه چې د مالان پله ورانۍ بیرته ورغول سي. وروستیو جګړو د دې پله ځینې برخې زیانمنې کړي دي. د اسلامي امارت دغه لوړ رتبه مسؤل هرات ته راغلی او د څو ورځو په موده کې د هرات ځینو تاریخي ودانیو څخه لیدنه کړې ده. هغه زیاته کړه دغه پل به ترمیم او د هنروالو لپاره به په بهر کې نندارتون جوړ سي. په هرات کې د فرهنګ ادارې هم په یونسکو کې د هرات د ثبت پر غوښتنو د غور کولو غوښتنه وکړه. د مالان پل د هرات د ارزښتناک عابدو څخه دی چې انجیل ولسوالۍ د ګذرې ولسوالۍ سره نښلوي.
د هرات برېښنا مسؤلان وایي د ترکمنستان څخه راغځېدلې برېښنا به 110 میګاواټ څخه 200 میګاواټ ته زیات شي. د دې مسؤلانو په وینا د ترکمنستان څخه راغلی مزی قوي سوی او هم به د ترکمنستان د لوري اهدا سوی 125 میګاواټ امپیر ترانسفارمر په نور جهاد سب استنشن کې فعال شي. د بل لوري په دې برخه کې د ترکی قراردادي شرکت مسؤلان وایي دغه پروژه د 3.5 میلیون ډالرو په لګښت د 6 میاشتو په اوږدو کې د بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نور حال په راپورټ کې د ترکمنستان څخه د نور جهاد سب استیشن ته د 110 میګاواټ پر ځای د 200 میګاواټ برېښنا زیاتېدل تر سره شوي دي. د هرات برېښنا مسؤلان وایي یو بل سب استیشن به هم د وارداتي برېښنا د تقویې لپاره د هاشمي پله په سیمه کې کښېنول شي. پروژه تقریبا یک جلو یک خط 110 داشتیم. برای فعلا یک خط دیگه 110 را افتتاح کردیم که یک خط را کش کردیم از ترکمنستان به سب استیشن نور جهاد که یک ترانسفورمر 125 ما داریم و بر آینده فایده نپذیر است که 110 ما 220 میشه و برای شهروندای عزیز هرات ما برق ما تقریبا 2 برابر اضافه از ترکمنستان میشه. دغه مسؤلان در از وای د ترکمنستان د لوري د 125 امپیر ترانسفارمر د کښینولو چارې به هم د برېښنا د تقویت لپاره تر سره شي. ما در حال حاضر که هست از لین 110 کیلوولت ترکمنستان و سبتشنی که ما در حدود 3 تا ترانسفورمر 40 مگاولت امپیر داریم که 120 مگاولت امپیر ما فعلا ولایت هرات ما برق میدیم که ظرفیت برق تا حدود 70 مگاوات 65 70 مگاوات بیشتر ما نمیتونیم از طریق ترکمنستان جذب بکنیم به ولتاژ 110 موجوده. زمانی که ما ولتاژ از طریق ترکمنستان سبتشن ما تکمیل میشه 220 کیلوولت از طریق ترکمنستان جذب کنیم. فشار برق از ترکمنستان به هرات از 120 به 220 افزایش پیدا میکنه. موثریتی که داره سبتشن ما ترانسفورمر موجود ترکمنستان به مدار میآید 125 مگاولت امپیر که در حدود 110 مگاوات ما میتونیم او زمان از ترکمنستان انرژی با کیفیت بالا را جذب کنیم و برای مردم توزیع بکنیم. یعنی از 70 مگاوات تا 110 مگاوات در حدود 40 مگاوات دیگه ما در مقدار برقی که از ترکمنستان میگیریم افزایش داده میتونیم و کیفیت برق ما بهتر میشه. ولتاژ درابی که از طریق حدود بیش از 200 250 300 کیلومتر فاصله انتقال میشه انرژی برق او ولتاژ دسترسی ما خود سبتشن خوش سیب انصار است هم به معنی از اینکه کیفیت برق ما به حتی عالی میرسه و هم مقدار برق خرما در حدود 30 مگاوات دیگه میتونیم افزایش بدیم. په همدې حال د دې پروژې د پلي کېدو مسؤلان چې د ترکیه او ترکمنستاني کسانو یو ګډ شرکت دی وایي د 3.5 میلیون ډالرو دغه پروژه په بشپړېدو سره به د هرات د خلکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده حل شي. Bizim TAP projemiz Türkmenistan'dan 300 و پروژه تا وقت جریان هستند و لاین او تا مرز ترکمنستان قبلا انجام داده شده بود و فعلا خود برشنای هرات میتونست مثلا لاین فعلا از ترکمنستان تا شهر خودشان کار میکنن و ما اون لاین از اونجا وصل میکنیم و زی لاین در سبشن نور جهاد برق انتقال میکنن طبعا در جریان است تقویه کارهای بخش لاین حتما در جریان میباشه. Hat imaratı çiftleri rahat imaratında biz de gerçekleştireceğiz. دا په داسې حال کې دی چې د هرات برېښنا مسؤلانو په وینا په هرات کې د وارداتي برېښنا د ولتاژ د پورته کښته کېدو له امله خلک زیانمن شوي دي او د ایران د برېښنا له وجې فابریکه لرونکي هم د ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات ولایت کې د ښوونکو نږدې 540 خالي بستونه د ډکولو لپاره رقابتي ازموینه اخیستل کیږي. دغه پروسه د پوهنې وزارت د کړنلارې پر بنسټ د دې ولایت د لرې پرتو سیمو ښوونکو د استخدام په موخه پر لار اچول شوې ده. په دې ازموینه کې نږدې 1610 تنه ګډون کوي چې نیمه برخه یې د میرمنو څخه دي. نور حال په راپورټ کې د هرات ولایت د 14 ولسوالیو د ښوونکو د کمبود د پوره کولو لپاره د رقابت ازموینه اخیستل کیږي. په نظر کې د 1610 تنه د دې ګډونوالو څخه چې ازموینه ورکړي 510 تنه میرمنې ښوونکي انتخاب شي. این پروسه استخدام معلمین در مناطق دوردست هست که برای ما طرزالعمل از وزارت آمده بود. پروسه بنابر طرزالعمل ما تقریبا 538 بست معلمی را به اعلان داده بودیم که در این پروسه 1610 نفر شاتلیست شدند که امروز در امتحان رقابتی شرکت میکنند. از این جمله
تقریبا 800 نفر از آقایان و 810 نفر از خانم ها هستند. انشاءالله ما یقین میدم که پارتی یا به اصطلاح نعوذ بالله من ذالک از به اصطلاح همکاری یا روبینی و لحاظ اینا هیچی انشاءالله رعایت نمیشه و کوشش میشه که معیار علم در نظر بگیرن، معیار فهم در نظر بگیرن. د هرات والي بیان د سیمه ییزې ادارې د ژمنتیا ډاډ ورکړ کوم چې کار به اهل ته سپارل کیږي. د هرات ولایت سیمه ییزه اداره په بشپړ ډول هڅه کوي چې څنګه وکولای شي کار و اهل کار ته وسپاري او په ټولو پروسو کې ټولو ادارو کې شفافیت رامنځته کړي او په دې اړه کار روان دی. د دې ترڅنګ د دې ازموینې یو شمیر برخوال د اسلامي امارت د لوري د شفافي ازموینې څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د دې کسانو ګمارل به پر لرې سیمو ښوونکو کمی پوره کړي. خوشبختانه ما به زی دولت که هست و به زی دوره که ما قرار داریم پروسه خیلی شفافه، مثل دوره های دیگه که مثلا پارتی بود و دیگه بود و شناسیت و چیزا میچلید. خوشبختانه به زی دوره این مشکلات حل شده. دیگه مکتبی هم که ما اشتراک کنیم تقریبا 4 بس 4 کد و کم داره. دیگه منطقه دوردستیه که اصلا به علم و دانش اینا دسترسی ندارن. دیگه به همین حساب ما هم خیلی خرسندیم که میتونیم حداقل برای هموطنا خو خدمت کنیم. دا ټول په داسې حال کې دي چې د هرات پوهنې ریاست په دې ولایت کې د ښوونکو د نږدې 4,000 بستونو د کمی خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 2 تنه د تیزابو د پیر او پلور په تړاو نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې دغه ولایت له اړوندو سیمو څخه د تیزابو چې د نشه یي توکو په جوړولو کې کارول کیږي د پیر او پلور په تړاو 2 تنه نیولي دي. له دغه کسانو څخه 1000 لیټره تیزاب ترلاسه شوي او هغوی اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. یو تن د اسلامي امارت ځواکونو د لوري د نشه یي توکو د پلور په تړاو نیول شوی دی. د هرات شینډنډ ولسوالۍ امنیتي منصوبینو د عملیاتو په ترڅ کې دغه کس نیول شوی دی. له دې کس څخه یوه اندازه نشه یي توکي ترلاسه شوي او هغه ته نسبتي دوسیه بشپړه او عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. د هرات پښتون زرغون ولسوالۍ امنیه قمندانۍ اړوند مجاهدینو د لوري یوه اندازه اومان نیول شوي دي. د دغه ولسوالۍ د امنیتي منصوبینو د لوري 1200 کیلوګرامه اومان چې د نشه یي توکو په کارولو کې کاریږي نیول شوي دي. دا راز په دې عملیاتو کې یوه ژرنده 60 بوجۍ سوډا او 10 بوجۍ آهک هم نیول شوي او سوځول شوي دي. محترم لیدونکو دا و خبرونه اوس هم په دې برخه کې د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. چهارشنبه هرات شهر لمر 11 18 تیتای 12، غوریان لمر 11 18 تیتای 14، کروخ لمر 11 تیتای 14 او پشتون زرغون لمر 11 18 تیتای 18. قدرمن لیدونکو خبرونه همدومره و. په پای کې یو ځل بیا ستاسې پام د څو خبرونو سرټکو ته راګرځوم. په هرات کې د پوستي کود ملي پروژې پرانستل کېدل د دې چارې موخه دقت او چټکتیا بلل شوې ده. د ترکمنستان څخه د برېښنا راغځېدلې مزي تقویه کېدل 110 میګاواټه په 260 بدل شوې ده. او د لرې پرتو سیمو د 540 ښوونکو د خالي بستونو ډکېدل دغه چارې د آزادې سیالۍ د لارې ترسره کیږي. قدرمن لیدونکو دا وا خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.